دویمه دعا عن جابر رضی اللہ عنہ، جابر رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کړي دا په صحیح مسلم کی دا روایت امام ابو داود امام ابن ماجه راوړی اذا رأى احدكم الرؤيا يكرهها. دا ډېر اوس ډېر قیمتي روایت هغه بیانېږي، ډېره غټه مسله پکې ده. ګورئ کله چې ویني په تاسو کې یو کس بد خوبي ولیدو، یکرهها د ده بدي شي، او بد خوب چې سړی ویني نو سړی په خوب کې څه شي ویریږي، دا څه ګډوډ خوب دی. او بد خوب د چا له طرف نه؟ شیطان د طرف نه. ځکه چې خوب درې قسمه ده، د الله له طرف نه، د شیطان د طرف نه، او حدیث النفس هغه څه چې ته هغې باره کې ډېر سوچ کړی هغه درته راځي. نو څه به کوي وګوته کېده فلیبصق عن یساره ثلاثا، ګس طرف ته به درې پیرې لاړې ټوکي. اولنی کار به څه وکړي؟ ګس طرف ته به درې پیرې لاړې ټوکي. ولیستعذ بالله من الشیطان الرجیم ثلاثا، او بیا دې درې پیرې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایي. دویم کار شو. دریم ولیتحول عن جنبه الذي كان عليه، او په کومه ډډه چې پروت دی هغه ډډه دې بدله کړي. څو کاره شو؟ ګس طرف ته درې پیرې لاړې توکل. داسې خو حدیث کې نه چې اعوذ بالله ویل، نه حدیث نه، پوره خبره حدیث نه ده. نه درې پیرې اعوذ بالله ویل. او دریم کار دغه ډډه بدلول. را به شي بل حدیث کې، او بل کار دا دی چې بل چاته به نه بیانوي، دا خوب بل چاته مه بیانوه. نو دې کې کومه دعا ده؟ دلته څه دي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا به کله وی چې کله داسې خوب ویني چې ته یعنې بدې دي شي او ته ویرېږي. دویم روایت همدغه دعا پکې ده، دا د ابو سلمه رضی الله عنه روایت. وإن كنت لأرى الرؤيا تمرضني، وی ما به کله کله داسې خوبونه لیدو چې زه به یې بیمار کړم، زه به یې څه کړم؟ بیمار به یې کړم. یعنې دومره ګډوډ خوبونه به په سوچ او فکر او یرې زه خراب کړی وم. فلقیت ابا قتاده رضی الله عنه، زه ابو قتاده رضی الله عنه سره ملاو شوم دغه مسله کې، او ما ورته ویل چې وانا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني. وی هغه راته چې کله ورته ما دا خبره وکړه، وی هغه راته وویل ابو قتاده چې زما هم دغه شان قصه وه، ما به بعض داسې خوبونه لیدو چې زه به یې بیمار کړم، ناجوړه به یې کړم. حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، تر دې چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه واورېدل. څه واورېدل؟ الرؤيا الصالحه من الله، ښه خوب د الله د طرف نه. دا د خوب یو قسم دی، ښه خوب د الله د طرف نه. فإذا رأى أحدكم ما يحب، بس کله چې یو تن په تاسو کې وویني په خوب کې هغه څه چې د ده خوښي، دا ښه خوب دی که نه، فلا يحدث بها إلا من يحب، نو نه دي بیانوي دا مګر هغه چاته چې دی ورسره مینه لري. خیال دی؟ ښه خوب به چاته بیانوي؟ چې ستا د چا سره مینه او د چا ستا سره مینه. وإن رأى ما يكره، او که چېرې دی ویني هغه څه چې دی بد ګڼي، فليدفل عن يساره ثلاثا، بس خپل ګس طرف ته دې درې پیرې لاړې توکي. وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها، او پناه دې وغواړي د شر، یا پناه دې ونیسي په الله پورې د شر د شیطان نه او د شر د دغې خوب نه. یعنی یا الله زه پناه نیسم په تا پورې د شیطان د شر نه او د دې خوب د شر نه. ولا يحدث بها احدا، او چاته دې نه بیانوي دا خوب دې هېچ چاته نه بیانوي. فإنها لن تضره، نو یقینا
دا خوب به هرگز دل را نقصان نه ورکوي. خیالم دی که نه؟ چاته بیا بیانومه. او دغه شیطاني خوب چې دا ګډوډ خوبونه دا سړی چاته بیانوي هم نه. او ځکه یو روایت کې راځي یو کس راغی دا ګډوډ خوب یې بیانو، یعنې کله سړی وایي د برې نه راولېدم او منډې مې وهلې او منډه مې نشو وهلی او چا نیولی ومه د خپې نه ترخ کې مې سر نیولی او را روان وم. او دا نو دې حدیث دې خوبونو باره کې رسول صلی الله علیه وسلم وویل شیطان د پورې وخاندي، سحر تاسو راپاسې خلکو ته بیانوي نو خلک هم په ځان پورې خاندوي. یاره وایي بلا مې ولید خوب کې او بلاګانو راګیر کړی او په هوا کړی یم. یو لرې ځي ته یې ویوړم اولته لوګي ختو اولته دا ختو پرېږدم ګډوډ خوبونه دي. درې پیرې ګس طرف ته لاړې تو که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایه یا پښتو کې یا الله پناه نیسم په تا پورې د شر د شیطان نه او د شر د دې خوب ډډه بدله که او دا خوب چاته مه بیانوه.